حمدالله محب ته د امرالله صالح ویان داسې خبرې چې لاره یې ترې ورکه کړه. دا چې محب څنګه خپلو خبرو کې ګیر شو، جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د صالح ویان رضوان مراد لیکلي خبره دا نه ده چې پر 15 اګست وشول او د دولت مشرتابه او پوځي رهبرۍ پر همدې ورځ ولې له هېواد څخه ووتله. پوښتنه دا ده چې ولې او د چا په سپارښتنه په 2 اونیو او له هغې نه مخکې ورځو کې لسګونه زره امنیتي ځواک له جګړې لاس واخیست. د قلوردوګانو خاص ځواکونو قطعاتو ولې مقاومت ونه کړ؟ چا د امنیتي ځواکونو قماندانانو ته وویل چې سیاسي جوړجاړی شوی نو جګړې ته ضرورت نشته؟ که جوړجاړی و نو بیا ولې په وروستیو ورځو کې په لغمان، هلمند او ځینو نورو سیمو کې سختې جګړې وشوې او له دواړو خواو لسګونه افغانان ووژل شول؟ ټول تمرکز ولې د اګست پر 15 نیټه؟ خبره تر دې نیټې او حالت ولې او چا ورسوله؟ که سیاسي جوړجاړی و نو معنا دا چې د پردې تر شا د قطر له خبرو سره سم طالبانو ته د افغانستان د سپارلو پروسه پیل شوې وه. که پلان دا و نو ولې په جګړې کې ټینګار او د دومره افغانانو وینې وبهول؟ ولې له ولسمشر غني او حمدالله محب پرته ولې د دولت نور مشران د وروستیو اونیو د تحولاتو له جزئیاتو لرې وساتل شول؟ د پخواني دولت یو مامور په توګه ماته د حمدالله محب په خبرو کې دا پوښتنې بې ځوابه پاتې شوې. مطمئن یم چې ملت هم ورته پوښتنې لري چې باید ځواب شي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، نظریات مو راسره کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.